که چینل مو نوي سبسکرایب لومړی زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان ووهئ. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. زه بیح الله ایمان یم چې ستاسو په چوپړ کې د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. مینهوالو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. موضوع مو ډېره جالبه ده او ډېر ښایسته اپلیکیشن یې درته کار کوم. مینهوالو نن درته په دې ویډیو کې دا ښیم چې څنګه کولی شو چې د یو چا شمېره معلومه کړو چې هغه د چا په نوم رجسټر او د چا په نوم ثبت شوې ده. نو دا چې دغه اپلیکیشن چیرته میلویږي او څنګه میلویږي نو دا به تاسو ته ووایم چې تاسو کولی شئ چې پلی سټور کې هم پیدا کړئ او را ډاونلوډ کړئ او همداشان په انټرنیټ بروزر کې تاسو هم کولی شئ چې ورته ولیکئ پلونکی اپلیکیشن او په اخري کې ورسره APK ورسره اضافه کړئ او را ډاونلوډ یې کړئ انسټال یې کړئ. نو دا چې اپلیکیشن کوم اپلیکیشن ده دا به تاسو ته زه در وښیم. زه تاسو ته د دې اپلیکیشن څخه د راته ومه او دغه اپلیکیشن دی. مینهوالو دا اپلیکیشن دی تاسو که چیرته دا نشئ زیرولی تاسو دا عکس وګورئ. دغه عکس چې ده نو دغه نوم دی او دغه اپلیکیشن دی. نو دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. کله مو چې ډاونلوډ کړ نو دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړ تاسو ته به دغه شکل غوره کړي. نو تاسو دلته په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ کوم ځای کې چې موږ نمبر ډایل کوو. نو تاسو به هغه شمېره ورکړئ کومه شمېره چې تاسو معلوموئ. نو تاسو ته به بالکل همغه نوم ښایي. په 100 کې 80% خلک تاسو ته ښایي چې د چا په نوم رجسټر دی او د کوم چا چې رجسټر نه وي هغه خو نه ښایي خو رجسټر چې ده هغه 80% ښایي. زه یوه شمېره ورکوم د روشن 0799999. ګورم دا شمېره د چا ده. دس کې یې لیکلي امان. ګورئ پاس ګورئ پاس درته ښیلی دی. نو شمېره کمه ده نو دلته به شمېره پوره کړو چې د افغانستان شمېره ترې جوړه شي. دلته یې دغه شمېره ورکړې ده دغه نوم دی او دی تصویر ورکړی دی. یو بله شمېره هم ګورم 0 دا د MTN شبکې شمېره ده. ګورم چې د دې چا په نوم مرکزي پیام. ګورئ پاس درته ښایي دا ښایمه دلته مرکزي پیام. یو بله شمېره به ورکړو 079888888. افغاني رحمت الله ګردان. نو دا ګورئ نو ټوله شمېره به انشاءالله تاسو ته ښایي. یو بله شمېره هم ورکوم 079112233. ګورم چې د چا په نوم ثبت شوي ده. سنگین په نوم ثبت شوي ده. نو دا اپلیکیشن دی. نو تاسو کولی شئ چې په دې کې هره شمېره واچوئ او تاسو ته به دغه شمېره ښایي چې ده د پلني په نوم رجسټر ده. نو مینهوالو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک او شیر یې کړئ او که چا زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم تر هغې په پاک رب سپارم د الله په امان.